په غزنی ښار کې درې بنسټیزې پروژې چې ارزښت یې 24 میلیونه افغانۍ دی پرانستل شوې. د غزنی ښاروالۍ د یو نفس مؤسسې په مالي مرسته درې بنسټیزې پروژې د دې ښار په 4م او 6م ناحیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغو پروژو ټولیز ارزښت 24 میلیونه افغانۍ ایښودل شوی دی. د غزنی ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې د 3 واټونو جوړول شامل دي چې د ترانسپورتي وضعیت په ښه والي او د ښاریانو د ستونزو په کمښت کې به مهم رول ولوبوي. درې پروژې تقریبا مالي لګښت 24 میلیون افغانۍ ده او په هر پروژه کې 100 نفرو کار کول چې 300 نفر د ورځې کیږي او 2.5 میاشتې کې دا پروژې تکمیل شوې. د سیمې اوسیدونکو دغه پروژو له پلي کېدو خوښ دي او وایي چې پخوا د دغه سړکونو د خراب وضعیت له امله د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې له دې واټونو څخه د ګټې اخیستنې سره د دوی زیاتې ورځنۍ ستونزې هوارې شوي دي. پیش در اینجا این تو از دست از خاک و گرد خب بخید تر شدن هم تو طرفای نمازدیگر وقتا خب بخید موترها که تر میشد یک پیاده رو که تا میامود بی ماکس و بی چیز تر شدن هم تو نیست. باز این بارونا که میشود در این سرک بخی وضعیت خراب بودک. اینمی کجی بود صاحب بالجان تر مرد زن تر نمیتونست خیلی تکلیف بودیم تمام عمر. این مال آوش کشیدن بالجان چه زدن دسترایا خیلی خوب شده. این حال از کلگی از تکلیف خلاص شده. بیخی زیاد خوشحال است کلگی. د غزنی ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغو پروژو سربیره د شپږو نورو پروژو چارې هم روانې دي چې ډیر ژر به یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.